السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو ټول به ښه دوستانو موجود یم د یوې نوې ویډیو سره. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د میسنجر یو څو زبردست او مزیدار ټریکس درخواوم. امید لرم تاسو به ډېر خوښ شي. ټایم مو نه ضایع کوم، ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل د سبسکرایب کو. که ویډیو په فیسبوک کې ګورو، پیج د سره لایک او فالو کو. فرست اف ال تاسو خپل غلا راشو میسنجر هم که اپډیټ نه وي، تاسو به سیمپلی دا کار وکړو چې پلی سټور له به لاړ شو او میسنجر به سیمپل اپډیټ کو. که بیا د اپډیټ په ترتیب باندې نه پوهېدو چې اپډیټ څنګه کېږي، په هغه باندې ما ویډیو جوړه کړې. زه به تاسو له لینک په یوټیوب کې که ګورو، ویډیو ډسکرپشن کې به درکړم. که ویډیو په فیسبوک کې کاته هغې لینک به زه تاسو له بیا د ویډیو د بره لینک درکړم، هغې ویډیو والا چې کومه ویډیو ما جوړه کړې وه په اپډیټ باندې. سیمپلی به تاسو خپل میسنجر لره شو، میسنجر به تاسو سیمپلی آن کو. زه میسنجر لره څم، دلته کې د میسنجر چې آن شي هغې نه بعد تاسو ته د دې سایټ کې 3 لاین ښکاري. په دا 3 لاین مې سیمپلی کلیک واخلو. چې دا باندې کلیک واخلو تاسو ته داسې انټرفیس شو شي. هغې نه بعد دلته کې تاسو ته تللی شي سیټ کې سیټینګ آپشن تاسو ته تللی شي. په دا باندې به سیمپلی تاسو کلیک واخلو. چې دا باندې کلیک دلته به تاسو له مکمل خپل میسنجر سیټینګ شو شي چې څومره آپشنې دي په سیټینګ کې، میسنجر کې څومره آپشنې دي هغه ټول تاسو له دلته شو شي. تاسو به سیمپلی فرست آپشن چې کوم دی هغه به تاسو سیمپل په دلته کې تاسو تللی شي پرایویسي اینډ سیفټي باندې تاسو کلیک واخلو. سیمپل دا باندې کلیک واخلو. هغې نه بعد دلته کې یو ډېر زبردست آپشن دی، ما خپل ځاني ډېر خوښ دی. یو داسې آپشن دی چې اوس لږه تاسو یو ملګری بس فضول میسیجونه کوي، تنګول کوي، نو هغه تاسو بلاک کولو نه بغیر داسې آپشن لټولی شو چې هغه میسج بیا تا نه رسېږي. که کله ته وغواړې چې یاره دغه میسج وګورم، میسجونه به یې کړي، هله به یې کتلی شي، چې ویې ګورې هغه له به پته نه لګي چې دا میسج ده کتلی او که نه. بلاک به هم نه وي او ته له به میسج هم رسېږي. یو ډېر زبردست آپشن دی. تاسو به سیمپلي په دا ریسټریک باندې کلیک واخلو. په د منځ کې چې کوم آپشن دی په 4 نمبر دا باندې سیمپل تاسو کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو بیا دلته تاسو دی شي د بره سایټ کې دا پلس غوندې کې نشان دی سره، په دا باندې به تاسو سیمپلی کلیک واخلو. هغه کس به تاسو دلته کې انټر کړو چې کوم کس تاسو غواړو چې یاره بس دغه میسیجونه ماله په میسنجر کې بار بار نوټیفیکیشن نه رسي او نه شو کېږي ورته، هغه به سیمپلی تاسو دغه ځای کې یا نامه ورکړو یا به تاسو سیمپل په هغه باندې راوړه او دلته به کلیک پې وکړو. هغې نه بعد چې کله دا مزده یو کس زه اوس ورچوم، دا باندې ما سیمپلی کلیک واخیستو. چې کلیک واخلي دلته کې دا اوس دا سیسټم لا جوړ شو چې کله دا میسج کوي هغه میسج مو والا په میسنجر کې نه شو کېږي. که بیا یې چېرې بس دا کس زه اوس د ریسټریک آپشن نه وباسم، دا په اسانۍ سره بیا وښکته شو، د ریسټریک آپشن نه به راشو او سیمپلي بیا په دا باندې کلیک واخلو. چې کلیک واخلو بیا په دغه ایډیا باندې تاسو سیمپلي کلیک واخلو. چې کلیک واخلو دلته کې تاسو ته اوس لیدای شي د لاندې ویښ کې ان ریسټریک، دا باندې سیمپلي تاسو کلیک واخلو. دا باندې چې کلیک واخلو دا تاسو ته اوس کتای شي دا ختم شو، ان ریسټریک شو. دا کې چې دویم نمبر کم آپشن دی تاسو بیا سیمپلی په دا 3 لاین باندې کلیک واخلو او بیا په سیټینګ باندې کلیک واخلو. چې هغې باندې کلیک واخلو بیا پرایویسي لا بیا تاسو راشو، پرایویسي اینډ سیفټي دا بیا راشو. په دا کې تاسو ته پهله نمبر باندې دی شي هاید اینډ چیټس، دا باندې تاسو سیمپل چې کلیک واخلو. دا اکثر له خلک یو چیټ وي کم کس وي هغه پټول غواړي میسنجر کې چې یاره بس دا نور څوک نه ویني، صرف زه یې ګورم. نو ارچیو کې واچوي. ارچیو کې چې څنګه کس میسج وکړي هغه بیا یې ارچیو نه وځي. ارچیو کې هېڅ فایده نه کوي. چې کله مطلب یو کس چیټ پټوي چې یاره نور څوک یې نه ګوري، دا به سیمپلي ته په دغه ځای کې اچوي او تاسو به سیمپلي په دې سایټ کې تاسو لیدلی شي پلس نشان، په دا باندې کلیک واخلو. چې دا باندې کلیک واخلو تاسو به یو کس سلیکټ کړو چې کوم کس هم تاسو سلیکټ کوو هغه به پکې ور واچوو. بیا نو دا زه پکې دا یو کس ور اچوم او دلته کې تاسو لیدلی شي هیډ کانټیکټ، دا باندې سیمپلي ما کلیک واخیستو. دا اوس هیډ شو. که بیا ترې وباسئ دلته بره تاسو ته لیدلی شي ان هیډ پې لیکلی، ان هیډ یې لیکلی، دا باندې تاسو سیمپلي کلیک واخلو دا به ان هیډ نه وځي. دا دریم نمبر چې کوم آپشن دی تاسو ته لیدلی شي په آیډو باندې شین ډاټ تاسو ته لیدلی شي. دا تاسو په څه ترتیب سره چینج کوو په ډېر اسانه سره، ډېر ښکلی آپشن دی، دا ډېر مزیدار او سټایلش آپشن دی. سیمپلي بیا په دا 3 لاین کلیک چې واخلو بیا په هغه باندې کلیک واخلو د سیټینګ آپشن باندې او بیا دلته کې ویزیبیلیټي له تاسو راشي، سیمپلي دا باندې کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو کلر فلټر باندې سیمپلي کلیک واخلو.
په دا کې تاسو چې کم کلر خوښي هغه تاسو په دا کې اډ کولی شئ. زه سمپل تاسو لخوم دا کلر دلته کیدای شي شین وي چې کله آی ډي انلاین وي، نو دلته کې زه دا کلر داسې چینج کوم، چینج کېږي. دا به زه تاسو له اوس وښیم چې دا کوم ځل وخت دا تاسو ته لیدای شي. اوس د آی ډي لیدای شي تاسو له دا کې دا رنګ چې کوم و دا شین ډاټ دا سې بل رنګ له وخت بل کلر. څلورم نمبر چې کوم آپشن دی هغه تاسو سمپلی په 3 لاین باندې کلیک وکړو او بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړو. هغه نه بعد تاسو سمپلی راشو نوټیفیکیشن اینڈ ساوند له دا ولا راشو دلته تاسو ته اوس لیدای شي ان اپ ساوند. دغه په دا چې اکثر لا ډسټاپ کول کوي دا کم میسنجر ساوند چې دا بار بار ټنګ ټنګ کوي نو د هغه کوي ډسټاپ کدل کوي. دا به سمپلی تاسو آف کو دلته آن دی هر چا ولا آن وي دا به سمپلی تاسو آف کو بیا به تاسو له نوټیفیکیشن راځي صرف وایبریشن به کوي نور څه به نه کوي. دغه د نن ورځې ویډیو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو سره لایک کو د نور ملګرو سره هم شیر کو. ملیږو په بله ویډیو کې تر هغه وخته پورې ځان ډېر خیال ساتو. د الله په